د حیرتانو باربري موټرو د ترمینل امیر وایي چې زر نیالګي د دې ترمینل اړوند سیمه کې کینولي او د دغه نیالګیو له کینولو څخه یې موخه د دې سیمې سمسورتیا ده. نن موږ تقریبا له زرو نه زیات نیالګي د کینولو پروسه پیل کړه، نو دا پروسه به انشاءالله څو ورځې دوام لري. نو دغه منطقه چې وه مخکې ډېره وچه وه، دشته وه، نو موږ غواړو د آبادي د وطن دپاره او چې دا وطن آباد شي، زرغونې کړو، شینې کړو، نو دا نیالګیو پروسه موږ نن شروع کړه. تاسې وینئ چې عملاً کار جریان لري. همدارنګه ښاغلي فاروقي ډاډ ورکوي چې د کال تر پایه به په دې ترمینل کې زر نیالګي نور هم کینوي او د نیالګیو ساتنه او پالنه به کوي. موږ د دې لپاره ښه د اوبو لپاره ښه برنامه نیولې، انشاءالله د پایپکاري کوو، په وخت په خپل اوبو ورسوو، انشاءالله چې دا نیالګي ولګېږي او وچ نه شي انشاءالله. بلخوا بیا د حیرتانو ترمینل بین الولایتي موټر چلوونکي په یاد ترمینل کې د نیالګیو کینولو څخه خوښي څرګندوي. ایره ما به هر قسم و به هر صورتی که شود، حتی ما موتروانا را در وادار میکنیم که اینجا بسیار موتروانا است، بسیار دریورا است که همون آب تارتی خود باید در این نهال بکنن که همون نهالا خشک نشود. ما این هفته یک بار دو بار حتما بخیر آبیاری میکنیم که این در سرسبزی وطن ما و شما در آب و هوای این منطقه بسیار مفید تمام میشه. وادی مهمی است دیگه، ما باخبری میکنیم آویشه دیگه ایشه خوش نشه، هر وظیفه همون هر کسی باخبری کنه، هر کسی سعی کنه، فقط باخبری میکنیم دیگه. Kışı uyardılar bana su verecek, görülecek. Talan yakalarını yandan oturacak, yandan yine ekecek. Bana bölümün deyip ne almana transport ayratan, terminal ayratan. د یادونې ده چې د نیالګیو د ایښودلو په مراسمو کې د بلخ ولایت د ځمکني ترانسپورت ادارې رئیس، اسلامي امارت مسؤلینو او موټر چلوونکو ګډون درلود.